سلامونه دوستانو، یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې یو دوه جملې جوړوم. مهمه جملې دي د الماني ژبې او دغه ورور پوښتنه کړې ده چې په الماني ژبه باندې څنګه وایو. زه نن ناوخته کور ته راځم، نو په الماني ژبه باندې داسې وایو: Heute werde ich zu spät nach Hause kommen. Heute werde ich zu spät nach Hause kommen. یعنی زه نن کور ته ناوخته راځم. نو صحیح ده، په جواب کې تاسو ورته وایي سمه ده، خو ځان ته پام کوه یا د ځان خیال ساته. ځان ته پام کوه دغه جمله په الماني ژبه باندې څنګه وایو. راځئ چې زده کړو دا جمله داسې وایو: Okay, aber pass auf dich auf. Okay, aber pass auf dich auf. Okay, aber pass auf dich auf. یعنی سمه ده، ناوخته راشه خو ځان ته پام کوه یا د ځان خیال ساته. دوستانو تاسو هم کولی شئ خپلې پوښتنې په کمنټونو کې وکړئ. انشاءالله تعالی زه به کوشش کوم چې ستاسو پوښتنو ته جواب